د افغانستان اسلامي امارت ټولګټو وزارت د سالنګونو لویې لارې د اساسي بیا رغونې د چارو په دوام د هیواد د دې مهمې ټرانزیټي لویې لارې اړوند د سویلي سالنګ د 15 کیلومتره سړک د اساسي بیا رغونې قرارداد له مبارز برکتزي ساختماني او سړک جوړونې شرکت سره د 1 میلیارد و 252 میلیونه و 783 زره او 126 افغانیو په ارزښت لاسلیک کړ چې عملي چارې به ډیر ژر پیل شي. د ټولګټو وزیر محترم الحاج ملا محمد ساسانی د یاد قرارداد د لاسلیک پر مهال د قراردادي شرکت مسؤلینو او تخنیکی ټیمونو ته وویل د سالنګونو لویه لار د افغانستان له مهمو اقتصادي لویو لارو څخه ده او باید د دې پروژې د غوره او پر وخت تطبیق لپاره جدي هڅې وشي څو یاده پروژه د ټاکل شویو معیارونو او تخنیکي مشخصاتو سره سمه بشپړه شي. د یادې لویې لارې دغه برخه د اولنګ سیمې څخه پیل او د جبل سراج پر لور د 15 کیلومتره اوږدوالي او 12 متره پلنوالي سره غځیږي چې په اسفالټي یا قیر بڼه به اساسي بیا رغونه ترسره شي. د دغې پروژې په اوږدو کې د 15 پایانو پلونو رغول، د 33 پلګوټو پراخول او د سړک یوې غاړې ته د 600 متره ویالې جوړول هم شامل دي. د یادونې وړ ده چې د سویلي سالنګ د اساسي بیا رغونې چارې له تونل څخه تر اولنګ سیمې پورې په کانکریټي بڼه، همدارنګه له اولنګ سیمې څخه تر جبل سراج پورې به یاده لویه لار په اسفالټي یا قیر بڼه ورغول شي. د افغانستان اسلامي امارت د ټولګټو وزارت د سالنګونو لویې لارې د اساسي بیا رغونې چارې په دریو سویلي سالنګ، شمالي سالنګ او خنجان دوشي برخو کې پیل کړې وې چې تر دې دمه د تونل، ګالریو او زیان منونکو برخو په ګډون یې ګڼې برخې په دریو طبقو په کانکریټي بڼه په اساسي ډول بیا رغول شوي دي. د سالنګونو لویه لار د هیواد له مهمو ترانسپورتي او ټرانزیټي لارو څخه ده چې شمالي ولایتونه له پلازمینې کابل سره نښلوي او د خلکو د تګ راتګ، د سوداګریزو توکو او کرنیزو محصولاتو د لیږد رالېږد په برخه کې مهم رول لري.